په ژمي کې به پجامه د پرتوګ نه د باندې راوتلې وي، هغه به هم جینکو ته وایي ته یو ځل ووایه چې ستا یم، د ټولو دنیا نه پټه به دې په زړه کې وساته. وایي چې کوم مجرد په اول ځل موټر اخیستی و نو په لاره به یې په ښځو هم سلامونه اچول. ملګرو زه خو وایم چې هغه کس بیخي زموږ د وطن دی نه، د کوم مخکې چې ته د یوې مریضې نوم یاد کړې او دی درته نسخه ونه وایي. خلک چې مین شي شوګیرې کوي، خلک چې مین شي شوګیرې کوي، ما خو په خوبونو باندې ځان غرق کړ چې ځنګل په خوب ویني بیا به درې شپې خوب نه ورځي او تخلص به یې زمری وي. ولې داسې خفه یې احمده؟ نن راته رئیس وویل چې نور را نشي. خیریت خو به وي، څه ستونزه وه؟ بس یوه غلطي رانه وشوه یاره. څه غلطي درنه وشوه؟ ته خو د ایچ ډي کیمرو لګولو ډېر تکړه انجینر وې، تشناب کې مې هم کیمرې لګولې وې. وایي چې یو مجرد لنګه غوا په سپي بدله کړې وه، ویل چې دا مصرف نه لري، واښه نه خوري. دا مالداره سړی چې د غریبانو کرور شي هغوی ته داسې ښکاري لکه ATM. پرون مې موبایل خراب شوی و نو د شپې 8 بجې ویده شوم، د کور والو شفاخانې ته وړیم، هغه ویل که بېهوشه شوی دی. نن مې راته ګرلفرینډ ویل ته ولې زما په احساساتو نه پوهېږې؟ ما ورته وویل زه چې په خپلو لاسو کوم خط ولیکم بیرته په هغه نه پوهېږم، نو ستا په احساساتو به څه پوه شم.